دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی دی. دی وی سوک چې درې کار کوي دا بسی د جنت تسی. واحد درود شریف دسی عمل نے علماء وائی دا ټول پټول مقبول عمل دی. دی کې مردود شته نه، درود شریف کې مردود شته نه، هر ټیم کې درود وایا، دا مقبول عمل دی. بیا جمعې په ورځ ډیر وایا. د دواړو جهانو سردار او فرمایل د جمعې ورځ چې دا یوم مشهود دا، یوم مشهود دی ورځې ته یوم مشهود وای. دی ته ملائک حاضری کوي. مشهود معنا دی ته ملائک راغلی حاضری کړي او ماتا چې کم درود ویلې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړي، هغه په امام الانبیاء باندې پیش کړي. چې کم درود سړی وای جمعې په ورځ هغه ملائک راځي او هغه درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پیش کړي. صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی د الله حبیبا چې تاسو کله وفات شئ او د دنیا نه لاړ شئ بیا بم دا درود په تاسو باندې پیش کیږي. چې کله دنیا کې نه وفات شئ بیا بم دا درود شریف په تاسو باندې پیش کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی آو ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی اللہ پاک پزمک باندې د ټولو انبیاء وجودونه حرام کړي. دی وجودونه تزمک سنشي ویلې دا وینه نشي خرابوله. پزمک باندې الله د 1,40,000 کم و بیش انبیاء وجودونه الله پزمکه حرام کړي. دي تزمکه هیڅ نشي، زمکه دي ته سنشي ویلې، دی وجود ته وینه سنشي ویلې. دا د انبیاء جسدونه دي او دا ډیر پاک وجودونه دي. وې دي ته زمکه سنشي ویلې، الله دا پزمکه حرام کړي دي. ما باندې درود وایي، ستاسو درود ملائک ما ترا رسي، ستاسو درود ملائک ما ترا رسي. نو د جمعې ورځ یوم مشهود ده، دی باندې ملائک ګرځي او د خلقو دا درودونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې عرض کوي، پیش کوي. نو د درود شریف اهتمام ډیر زیات کو او د سنتو تابعداري کو. د سنتو تابعداري هر کار چې دی هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے. دی وی سوک چې درې کار کوي دا بسی د جنت تسی.